بلخ کې د فایبر نوري کیبل پر کارونې بندیز د اسلامي امارت د مشر د حکم له مخې یو داسې ګام دی چې له پرون راهیسې نه یوازې د بلخ خلکو بلکې د ګرده ټولنې د پام وړ شوی دی. د ویان د څرګندونو له مخې دا پریکړه د منکراتو د مخنیوي په نوم توجیه شوې، خو په عین وخت کې د خلکو پر ورځني ژوند، زده کړو، سوداګرۍ او نړیوالو اړیکو کې دروند خنډ جوړ کړی دی. فایبر نوري کیبل په حقیقت کې د ننني معلوماتي بهیر یو اساسي مټ دی. د دې پر بندېدو نه یوازې د سوداګرۍ او پانګونې لارې زیانمنېږي، بلکې د زده کړو، څېړنو، روغتیا او د نړیوالو اړیکو د ساتلو بهیر هم کمزوری کیږي. دغه اقدام د هیواد دننه او بهر د ډیرو خلکو غبرګونونه راپارولي دي. ځینو دا کار د اقتصادي رکود، سوداګریز خنډ او د افغانستان د نړیوالې انزوا پر لور بیولو هڅه بللې ده. له بله پلوه د اړتیا په نوم بدیل لارې ته نغوته شوې، خو تر اوسه څرګنده نه ده چې کومه بدیله لاره عملي کیدونکې ده او آیا هغه د فایبر نوري کیبل د کیفیت او چټکتیا ځای نیولی شي که نه. شنونکي وایي کله چې یو حکومت د خلکو له اړتیاو او ورځني ژوند سره په ټکر کې پریکړې کوي، نو د ولس د نارضایتۍ کچه لوړیږي. څارونکي وایي په تیره بیا په نننۍ نړۍ کې چې انټرنیټ د زده کړو، کار، سوداګرۍ، نړیوالې اړیکې او حتی د کورني ژوند برخه ګرځېدلې، د دې پریکون یا بندیز لګول کولی شي د خلکو ترمنځ ناخوښي او خپګان لا پسې ورین کړي. کله چې دا ناخوښي د اوږدې مودې لپاره دوام وکړي، نو د خلکو باور پر واکمنانو کمیږي. د باور د کمیدو سره د بهرنیو او کورنیو مخالفو ډلو لپاره زمینه برابریږي چې د ولس ناخوښي د ځان په ګټه وکاروي او د پاڅونونو، پشخاشونو او نورو بړو مقاومت ته لاره پرانیزي. په بل عبارت داسې پریکړې چې د ټولنې پر ژوند سخته اغیز لري، د نارضایتۍ د اور لمبې زیاتوي او د هیواد دښمنانو ته د پروپاګند او د خلکو د هڅولو لپاره یوه ښه بڼه ورکوي. د انټرنیټ پریکون یوازې تخنیکي ستونزه نه ده، بلکې اقتصادي، ټولنیزې او نړیوالې پایلې لري چې په څو کچو کې د اسلامي امارت لپاره د ستونزو د زیاتېدو لامل کیږي. اقتصادي فشار پر ولس. کله چې خلک د اړیکو لپاره پر زنګونو یا بهرنیو سټلایټي کمپنیو تکیه وکړي، لګښتونه څو برابره لوړیږي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډیری خلک له فقر سره لاس او ګریوان دي. د انټرنیټ د بندېدو له امله د بېوزلو پر اوږو د لګښتونو بار نور هم زیاتیږي. د بیې لوړېدل. د سوداګرۍ بهیر په مستقیم ډول د انټرنیټ له لارې چلیږي. له بانکونو، بازارونو تر وارداتو او صادراتو پورې د انټرنیټ پریکون د سوداګریزو اړیکو مخه نیسي او په پایله کې د توکو بیې ورین پورته کیږي. د پانګونې د مخنیوي ستونزه. بهرني پانګوال د انټرنیټ له نشتون سره نشي کولی د افغانستان په بازارونو کې په ډاډه زړه پانګونه وکړي، ځکه چې د معلوماتو آزاده تبادله او شفافه اړیکه د هرې پانګونې اساسي شرط دی. نړیوال انزوا. د بهرنیو هیوادونو لپاره د افغانستان انټرنیټي تړاو یو بنسټیز اړخ دی. که چیرې د انټرنیټ د پریکون لړۍ دوام وکړي، هغه هیوادونه چې امارت سره یې په ظاهره اړیکې جوړې کړي کولی شي خپلې اړیکې ورو ورو سړې یا حتی پرې کړي. تبلیغاتي زیان. د انټرنیټ بندول د امارت پر ضد تبلیغاتو ته پیاوړې بڼه ورکوي. بهرني او کورني مخالفان به دا پریکړه د ولس پر وړاندې د ظلم او د پرمختګ د مخنیوي په توګه معرفي کړي، چې په پایله کې د امارت پر وړاندې ولسي ملاتړ لا پسې کمیږي. په ټولیز ډول دا ډول پریکړې د ننه ناخوښي او د بهر د بې باورۍ لامل کیږي چې د یوه حکومت لپاره یې تر ټولو ستره ستونزه پر باور ولاړ ملاتړ له لاسه ورکول دي. که چیرې د امارت موخه د منکراتو مخنیوی وي، نو داسې بدیلې لارې شته چې هم د ولس اړتیاوې پوره کړي او هم د دوی د اندېښنو ځینې برخې راکمې کړي. بدیلې لارې. فلټر شوي شبکې یا محدود انټرنیټ. پر ځای د بشپړ بندیز کولی شي د انټرنیټ ځینې ویبپاڼې او ټولنیزې شبکې فلټر کړي، یعنې یوازې تعلیمي، سوداګریز، روغتیایي او د حکومت اړوند پاڼې خلاصې پرېښودل شي. دا کار د خلکو اړتیاوې برابروي او د منکراتو ویره هم تر یوه حده کموي.
کورني سرورونه یا ملي شبکې د یو ډول ملي انټرنیټ رامنځته کول چې د افغانستان دننه د پوهنتونونو، روغتونونو، بانکونو او ادارو اړتیاوې پوره کړي، خو بهر ته د تلو لارې تر څار لاندې وي. د فایبر نوري کیبل بندول د ټول هیواد اقتصادي ملا ماتوي. پر ځای یې کولی شي د څارنې ځانګړې ادارې جوړې شي چې د انټرنیټ ناوړه کارونې کنټرول کړي، نه دا چې ټول ولس له اړتیاوو محروم شي. انټرنیټ د نننۍ نړۍ د سا په شان دی. د دې پریکون نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند اغیزمنوي، بلکې د هیواد نړیوال باور هم کمزوروي. بدیلې لارې ښیي چې د منکراتو د مخنیوي اندېښنه له پرمختګ سره په ټکر کې نه ده، بلکې دواړه د سمې تګلارې په مټ یو ځای پر مخ وړل کیدای شي.